السلام علیکم. زه ستاسو ملګری حنیف خان یم او تاسو ته مخاطب شوم د حنیف خان آفیشل یوټیوب چینل نه. امید ساتم چې روغ جوړ به خوشحاله به زما قدرمنو کتونکو. نن ما تاسو ته خپل شان ویډیو راوړم د واتس اپ په باره کې چې آیا زموږ په واتس اپ بل کس استعمالولی شي یا نه شي په خپل موبایل کې، او یا زموږ د موبایل د واتس اپ بیک اپ خو بل چاته نه ځي، یا موبایل ته یا لیپټاپ ته، یا که تاسو ملګری چې د موبایل واخلي او په ستاسو موبایل کې خپل ایمیل کولاو کی، نو ستاسو هغه ټول واتس اپ ډیټا چې کوم ده هغه بالکل بیک اپ کیږي، د هغه ایمیل ته هم تللی شي. یا تاسو ملګرو تاسو ته واتس اپ باندې ویډیوګان را لېږلي یا تصویران را لېږلي یا وایس میسیجونه کړي، نو هغه چې کله هم تاسو چېرته یا ملګری څوک موبایل واخلي او پکې خپل اکاونټ کولاو کی، نو دا ټول بیک اپ هغه ته هم تللی شي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې په دې واتس اپ کې خپل دا سیټینګ ختم کړئ. نو کله به هم ستاسو واتس اپ یا اکاونټ کې موبایل کې څوک اکاونټ کولاوي، نو هغې کې بیا بالکل دغه نه ځي، دا بالکل به بیک اپ هغو ته نه ځي. یا داسې ویب سایټ چې هغه ستاسو په موبایل کې مطلب سکینینګ وکړي او هغه بالکل د هغه د ستاسو د موبایل دا کوم واتس اپ ډیټا چې ده بالکل هغه سره بیا شو کېږي، نو دا داسې په پلی سټور کې هر څه کې دا ویب سایټ او دا ایپس شته، دا هر قسم میلاویږي. نو څنګه کولی شئ چې تاسو په خپل موبایل کې په واتس اپ کې هغه سیټینګ ختم کړئ. نو دا په موبایل کې، په لیپټاپ کې، په کمپیوټر کې، دا په هر څه کې دا سکین کېږي. نو اکثر ستاسو ملګری یا مطلب بل څوک د موبایل واخلي، دا هر څوک دا چل نشي کولی، یا څوک ملګری یا تاسو راسي په ګپ کې دا چل کوي او ملګری تاسو د موبایل واخلي، نو هغه دا چل کوي، هغه تیمول سکین کی یا داسې څه چالو کی، یا بالکل په ویب سایټ باندې په داسې ایپ باندې دا ټول کار کېږي. نو که تاسو وایئ چې زموږ سره دی بالکل دا ختم شي، نو زموږ د ویډیو اخره پورې وګورئ، سکیپ کوئ مو، تاسو ته به ډېر څه زده شي. یا تاسو ته چې او ټي پي کوډ راشي او هغه تاسو بل چاته ووایئ یا ملګري ته ووایئ، هغه به بالکل د هغې په ذریعه باندې ستاسو د کوډ په ذریعه او ټي پي کوډ په ذریعه باندې بل کس بیا ستاسو ډیټا ټوله ځان ته اړولی شي او بالکل هغه سره په واتس اپ کې بیا وي. نو چېرته هم داسې او ټي پي کوډ چې دا بالکل بل چاته مه وایئ، نو ستاسو واتس اپ به بالکل سیف وي، لکه بالکل به بیا هیک کولی څوک نه شي، بل کس به بیا نه شي استعمالولی. که دا د چا په موبایل کې په واتس اپ کې داسې شوي، نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې دا ټوله طریقه ښیم، نو تاسو زموږ د ویډیو سکیپ کوئ مو او ټوله به اخري ګورئ او زموږ دې ویډیو له به بالکل لایک ورکوئ او زموږ د حنیف خان آفیشل یوټیوب چینل چې دا به سبسکرایب کړئ، او که زموږ په چینل کې نه وي نو دا به سبسکرایب کړئ او خوا کې به ګنټې نشان باندې به هم کلیک واخلئ، په آل باندې به کلیک واخلئ چې تاسو ته بالکل په اسانه سره ویډیو زر تر زر راځي. نو ډېر ټایم نه ضایع کوم، ځم د ویډیو په طرف، تاسو موږ سره ویډیو کې اخر ته پاتې شئ. تاسو به راشئ خپل واتس اپ ته. کله چې تاسو خپل واتس اپ ته راغلئ، تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي مخې ته، تاسو ته په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک والئ په واتس اپ کې. کله چې تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک واوس، نو تاسو ته داسې انټرفیس راشي، نو تاسو به راشئ نمبر 3 نمبر لینک ډیوایسز باندې به تاسو کلیک واخلئ. تاسو په دې لینک ډیوایس باندې کلیک واخلئ، تاسو ته داسې انټرفیس راشي. کله چې تاسو ته داسې انټرفیس راشي، نو ما سره بالکل زما د واتس اپ چې دی بالکل برابر دی، نه بل چا سره هیک شوی دی. او کله چې تاسو سره مطلب داسې انټرفیس راغی او تاسو چې ته لینک بل چا سره شیر شوی، نو تاسو ته به لاندې بالکل دی لاندې په دې نشان کې به تاسو ته بالکل هغه ټول ډیټا ښایي چې مطلب ستاسو دا لینک چې دا بل چا سره شیر شوی دی او هغو ستاسو ډیټا ټوله ګوري. که تاسو ته داسې انټرفیس مخامخ راغی، نو تاسو بالکل دا موږ سره نه دی کولاو، او که تاسو سره کولاو وي، نو تاسو سره بالکل داسې لاندې یو اپشن راځي چې مطلب دا یو کمپیوټر سره کولاو دی یا یو لیپټاپ سره کولاو دی یا یو موبایل سره کولاو دی. نو موږ سره داسې اپشن راغی، نو دا زموږ د بالکل د هېچ چا سره هم دا لینک نه دی شیر شوی. نو که تاسو سره داسې لینک راغی، نو بالکل
لکه څنګه چې اوس ماته په دې موبایل کې راغی نو بالکل به نه شیر شوی ستاسو لینک د بل چا سره، نه موبایل سره، نه لیپټاپ سره، نه کمپیوټر سره. نو په دې په ذریعه باندې تاسو بالکل په دې لینک ډیوایس باندې تاسو بالکل کلیک اخیستی شئ او بالکل به بل چا ته دا نه لینک کېږي تاسو سره. هغسې اپشن یې تاسو ته ښه نو بالکل ستاسو اکاونټ چې دی بالکل محفوظ دی. او که تاسو وایئ چې زموږ دا بیک اپ اوس په کم ځای کې به کېږي، زموږ په اکاونټ کې کېږي که نه د بل چا په اکاونټ کې کېږي، تاسو بالکل بیک باندې راشئ. کله چې تاسو په بیک باندې راشئ تاسو ته داسې د 3 ډاټ نشان مخامخ ښکاري، تاسو په دې باندې کلیک وهئ. کله چې تاسو په دې 3 ډاټ نشان باندې کلیک ووهئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، تاسو په خپل سیټینګ باندې کلیک ووهئ. کله چې تاسو په خپل سیټینګ باندې کلیک ووهئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، په دې 2 نمبر باندې به کلیک ووهئ، دا چیټس چې لیکلی به دې چیټس چې تاسو کلیک ووهئ نو تاسو به دلته بالکل لاندې راشئ. کله چې تاسو بالکل لاندې راغلئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، په دې چیټ بیک اپ باندې به کلیک ووهئ. کله چې تاسو په چیټ بیک اپ باندې کلیک ووهئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس راشي، نو تاسو ته مخامخ داسې یو انټرفیس راشي، تاسو به لاندې سی کوئ ګوګل اکاونټ به یې پې لیکلی دا مخامخ 1 2 3 دا 3 نمبر دغه چې دی ګوګل اکاونټ چې لیکلی، دا ګوګل اکاونټ چې لیکلی دا بالکل زما جیمیل دی، نو دا ما سره بالکل بیک اپ کېږي زما په جیمیل کې. که تاسو سره بالکل دا اکاونټ نه وي نو تاسو دا خپل اکاونټ جوړولی شئ جیمیل نه، بیا به بالکل تاسو سره په دې کې ستاسو دا کم ډیټا چې دا به بالکل بیک اپ کېږي په دې کې. زما خپل په دې واتس اپ کې ایمیل شته دی، نو زما د ایمیل بالکل برابر دی او ما سره بالکل دا بیک اپ په دې کې جمع کېږي. نو که د چا ایمیل نه وي نو هغه بالکل په خپل موبایل کې خپل ایمیل به په خپله یوز کوي، ځکه چې سړی د بل ایمیل په موبایل کې یوز کړي دا بالکل دا ډیټا بالکل بیا بل ایمیل ته ځي. نو ځانه بالکل خپل ایمیل جوړ کړئ او خپل په ایمیل کې به دا بالکل دا ډاټا ستاسو سره جمع کېږي. نو په دې طریقه باندې تاسو دا بالکل داسې کولی شئ، نو ستاسو کوم ډیټا چې دا هغه بالکل بل چا سره نه شیر کېږي او نه به بالکل ستاسو واتس اپ هیک کېږي. نو امید ساتم زموږ د ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي. که زموږ د ویډیو ستاسو خوښه شوي د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او زموږ د حنیف خان افیشیل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې به ګنټې نشان باندې کلیک وهئ، په آل باندې کلیک وهئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته اول مخامخ راځي په سکرین باندې.